د بخش آباد د بند په باب باندې لکه څنګه چې د یو چا شخصي د کور دپاره واله جوړېږي ولایي د هغسې مې نیت دی. یعنې زه دا د خولې خبره چندانې عادت نه لرم چې په خوله کې کوم او په عمل کې مې نه وي، نو څه چې وایم انشاءالله هغه په عمل کې هم سرته رسومه. خو د الله څخه راضي چې موږ هم کومه خبره کوو صرف دا د خولې الفاظ مو نه دي، څه چې کوو هغه په عمل کې هغه انشاءالله عملي کوو او کړي مو هم دي. دا خو اول که وګورو زموږ مسؤلیت دی، موږ باید کوشش دا کړی وی په عاجل توګه چې په سږ کال کې موږ دغه بند تړلی چې دا کومې اوبه عباس راڅخه لاړې دا سږ کال نه وای تللي. خو بیا هم افغانستان کوچنی ملک نه دی او یو ضرورت یې نه دی، لکه څنګه چې وزیر صاحب محترم اشاره ورته وکړل زموږ سړکان کنډو کپر دي، د هغسې مو نورې بناوې کنډو کپر دي، بندونه هم د هغه رقم دي، سړکان مو د هغه رقم دي. یعنې داسې څه نه وه چې سړي دا ویلي وای چې په افغانستان کې نو دغه یو شی کوم دغه نه غواړي ترمیمو یا مثلا رغېدلو جوړېدل نه غواړي، حتی پلونو پلچکونه مو هم خراب دي. دا په اخلاص سره ومنئ چې خپل وس و توان به زه انشاءالله کوم. د بخش آباد د بند په باب باندې هغه انشاءالله زه سل په سل کې ستاسو ملاتړ یم، ستاسو شاته ولاړ یم چې کوم مشکل وي هغه به اول موږ وزیر صاحب ته هدایت کړو، دی به په خپلو امورو کې په خپلو ماتحت باندې به دی خپل کارونه مخته وړي، او چې کومه خبره تر موږ مافوق بیا به موږ انشاءالله هغو ته دا خبره کوو.